ایران وایي د موږ د مقاومت جبهې د احمد مسعود ملاتړ نه کوو. ایران ویلي دي د طالبانو د مخالفینو ملاتړ قطعا نه کوو. که هغه ملي مقاومت جبهه وي او یا کومه بله ډله، موږ به یې هیڅ ملاتړ ونه کړو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړی استازی حسن کاظمي قمی د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتنه کې ویلي هیواد یې د طالبانو له مخالفینو ملاتړ نه کوي، بلکې هڅه کوي افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ برخه وګرځوي. نوموړي ویلي هغه ډلې او کړۍ چې د ایران او طالبانو ترمنځ مخالفتونه او نفاق ته لمن وهي هیڅکله به بریالي نه شي. هغه له احمد مسعود څخه هم غوښتنه کړې ده چې خپله ډله دې غلې کړي او موږ د هیڅ ډلې ملاتړ نه کوو. احمد مسعود تر دې مهاله کوم څه نه دي ویلي او نه یې هم کوم غبرګون ښودلی. دغه راز مولوي عبدالکبیر هم بیا ویلي داعش د ایران او طالبانو د مشترک دښمن په توګه د سیمې ناامنه کولو هڅه کوي. زموږ پالیسي روښانه ده، له افغانستان څخه به د ایران په ګډون هیڅ چاته ګواښ پیښ نشي او هڅه کوو د سیمې ثبات او امنیت لپاره مثبت رول ولوبوو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. که غواړئ د نورو تازه خبرونو څخه خبر شئ، باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا آخرې چارې.